د ولسمشر غني تازه خبرې چرته کله ولې یو څه ویلي. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. ولسمشر غني چې د جمعې پر ماښامې د امریکا سپین امنیتي فورم ته آنلاین خبرې کولې ځان د سولې اتل وباله او طالبان یې تورن کړل چې د سولې اراده نه لري. غني همداراز د موقت حکومت جوړېدل رد کړي او وایي نتیجه یې وینه تویېدنه ده. دغې غونډې ته د ولسمشر محمد اشرف غني څرګندونې تر ډېره د افغان سولې، افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شتون، لنډمهالې ادارې او د سولې له بهیر سره د طالبانو د چلند تر څرنګوالې ورټولې وې. ښاغلي غني دغې غونډې ته په آنلاین بڼه د بایډن له ادارې په ټینګه وغوښتل چې پر طالبانو فشار ډېر او د خپلو ځواکونو په ایستلو کې له بیړې ډډه وکړي. ښاغلي غني له ناټو او امریکا غوښتنه وکړه چې پر شرطونو د ولاړ ټیم دریځ خپل کړي. هغه وویل تېر کال د امریکا او طالبانو ترمنځ تر شوې هوکړې وروسته امریکایي چارواکو افغان حکومت ته د اوربند او د تاوتریخوالي د پام وړ کمېدو ډاډ ورکړی و، خو په وینا یې برعکس تاوتریخوالی ډېر شو. نوموړي پر طالبانو تور ولګاوه چې له افغان مذاکراتي ټیم سره خبرو ته د نه کېناستو لپاره پلمې لټوي. دغه راز غني وویل دوی د سولې پر وړاندې خنډ نه بلکې د اساسي قانون ساتنه یې دنده ده. ولسمشر غني دغه راز له افغانستانه بهر د طالبانو د خوندي پټن ځایونو ستونزې، د نشه یي توکو د ننګونو، د سولې لپاره د مشخصې اجنډا ترتیب د اړتیا، د روان تاوتریخوالي ختمولو او تلپاتې سولې ته د رسېدو، په سولې مذاکراتو کې د معناداره ګامونو اخیستلو، د وروستیو 2 لسیزو ارزښتونو د ساتنې او د امریکا متحده ایالاتونو له نوې ادارې څخه د افغانستان دولت او خلکو د هیلو په اړه خپل لیدلوری بیان کړ. په هر حال تاسو د ولسمشر غني د دغه خبرو په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه هم راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضرور لایک کړئ. تر بلې ویډیو به په بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.